لغمان والي په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي محمد رفیع مموزي سره په ناسته کې ډاډ ورکړ چې د مرکز مهترلام سربیره به ډیر ژر ولسوالیو کې هم امنیتي ساحه پراخه شي. د لغمان والي ښاغلي عبدالولي واحدزي نن د پنجشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي محمد رفیع مموزي په مشرۍ راغلو یو شمېر مخورو او مسؤلینو سره ولیدل. په ولسي جرګه کې د لغمان استازي محمد رفیع مموزي د امنیت، د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د ولسونو یووالي او ګڼو نورو برخو کې د لغمان والي هڅې وستایلې. د لغمان والي ښاغلي عبدالولي واحدزي په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي محمد رفیع مموزي او راغلو مخورو ته ډاډ ورکړ چې په مرکز مهترلام کې امنیتي ساحه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده او ډېر ژر به په ولسوالیو کې هم ورته چارې پایله او له دښمنه به سیمې تصفیه شي. نوموړي زیاته کړه چې ولسونو پر وړاندې دروازې خلاصې دي او د ولسونو یووالي او اتحاد پاڼې ګڼ پروګرامونه هم په پام کې شته دي. ښاغلي واحدزي وویل چې لغمان ته پاکې ارادې راغلي او د شته پروګرامونو په پلي کېدو سره به لغمان په هرړخیز ډول پرمختګ وکړي. هیره دې نه وي چې په دې ناسته کې د کرنې او مالدارۍ وزارت د اداري چارو رئیس سهراب خواسی هم شتون درلود. خالد سهار، هیرو ټي وي، لغمان.